د المزمل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 83 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 20 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ای په جامه کې ځان غختون کې ویده کېدون کې شپه په لمانځه کې په ولاړې تېره کړه مګر کمه نیمایي شپه یا له هغې نه یو څه کمه کړه یا له هغې نه یو څه زیاته کړه او قرآن خپ کرار الولا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مونږ پر تا باندې د یو دراند کلام نازلون کیو إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاتېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډیر اغیزمن او د قرآن د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دي إن لك في النهار سبحا طويلا د ورځې په اوږدو کې خو ستا لپاره زیات مصروفیتونه دي واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا د خپل پروردگار نوم یادوه او له ټولو نه په علایقو قطع کولو سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا او خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او په نیک ډول له هغو نه بیل شه وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا او د الهي کلام د دغو دروغجن ګڼونکو بډایانو د له منځه وړلو کار ماته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما له موږ سره د دوی لپاره درندیز او لنی دي او لمبې وهونکی اور او په مرۍ کې نښتونکي خواړه او دردناک عذاب يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا دا به هغه ورځ وي چې ځمکه او غرونه ولړزیږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډیرۍ چې خوځیږي إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا تاسې ته موږ په همغه شان یو پیغمبر پر تاسې شاهد لیږلی دی لکه څنګه چې موږ فرعون ته یو پیغمبر لیږلی یو فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا نو وګورئ کله چې فرعون د هغه پیغمبر خبره ونه منله نو موږ هغه په ډیرې سختۍ سره ونیو فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا که تاسې له منلو څخه انکار وکړئ نو په هغه ورځ به څنګه وژغورل شي چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې له سختۍ نه به آسمان چاودېدونکی وي د الله وعده خو پوره کېدونکې ده إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا دا نصیحت دی اوس چې د چا خوښه وي د خپل پروردگار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي إن
يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ای پیغمبره ستا رب پوهیږي چې ته کله د شپې له 3 نه 2 برخو ته نږدې او کله نیمایي شپه او کله د شپې 3مه برخه په عبادت کې ولاړې او ستا له ملګرو نه هم یوه ډله دا عمل کوي. الله د شپې او ورځې وختونه حسابوي. هغه ته معلومه ده چې تاسې د وختونو سم حساب نشئ کولی، نو په دې اساس هغه پر تاسې مهرباني وکړه. نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي. هغه ته معلومه ده چې په تاسې کې به څوک ناروغ وي. ځینې نور خلق د الله د فضل په لټه کې سفر کوي او ځینې نور خلق د الله په لاره کې جنګیږي. نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي. لمونځ ادا کړئ، زکات ورکړئ او الله ته پور ورکوئ، حسنه پور. کومه نیکي چې تاسې وړاندې د خپل ځان لپاره ولیږئ هغه به د الله په وړاندې موجوده ومومئ. هماغه ډیره ښه ده او د هغې اجر ډیر لوی دی. له الله نه بخښنه غواړئ، بېشکه الله ښه بخښونکی خورا مهربان دی.